بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ افغان ټي وي پروګرام دی قومي مرکه او زه یم ستاسو کوربه امیر زهیر. قدرمنو، زموږ ټولنه کې د ناپوهۍ د وجې نه، د جهالت د وجې نه خلک په دوو کې اوسېږي، یا دی یو طرف ته یا بالکل بل طرف ته. او د پښتنو باره کې خدا ویلی شي چې پښتانه بیسیکلي په بنیادي توګه باندې انتها پسند دي. د دوی نه دښمني سره سمه راځي، دوستي سره سمه راځي. نو دا چې کوم انتها پسند دي او پښتانه انتها پسند دي، دا صرف د پښتنو خبره نه ده، بلکې دا د درېیمې دنیا د تھرډ ورلډ چې کوم قومونه دي او چې کوم ځای کې تعلیم کم دی، د پوهې را کمې دی، نه هلته کې خلک انتها پسند دی. انتها پسند په اصل کې هغه خلک چې کوم خلک تنګ نظره وي که نه، نو دی تنګ نظره وي نو بیا انتها پسند دی. نو دی یا یو طرف ته یا بل طرف ته، تر دې پورې چې لکه د خندا خبره ده زمونږ په معاشره کې چې کوم خلکو سره په موبایل کې د کومې کمپنۍ سیمې که نه، نو هغوی اکثر چې کوم دی بل سره په هغې باندې نښتي، څوک وایي د دې کمپنۍ نه نېټ تیز دی، څوک وایي د دې کمپنۍ نېټ تیز دی. نو دومره مونږ لکه د ناپوهۍ د وجې نه هغه دومره لیمیټډ مایند دی، کلوز مایند سیټ دی. نو د هغې د وجې نه یو په دې کې چې دا خلک یو بل سره نښتي، هغه په سیاسي پارټو باندې، په مذهبي فرقو باندې، نو په هغې کې یو مهم چې کوم دی نه دا د باس او په کار دې باندې خو په کار هم ده چې بحث وشي، هغه دا دی چې روزګار کم یو ښه دی. نو روزګار کې بیا یو جاب راځي، بل بیا کاروبار راځي، بزنس راځي. دغه شان نن اوس خو پکې آنلاین ارننګ یو نوې شعبه راوتې ده. څه خلک د ملک نه بهر ځي، هغه خوښوي. بیا په جاب کې چې کوم دی، په روزګار کې هم هغې کې داسې ده چې څه پکې خلک پکې سرکاري روزګار چې دی ګورنمنټ جاب، او څوک پکې په پرایویټ سیکټر کې دي که نه، هغې کې خلک یو بل سره ونښلي، بلکې تر جګړو پورې څوک وایي دا یو ښه دی، څوک وایي دا یو ښه دی که نه. نو د نن پرې پروګرام کې مونږ په اصل کې په دې باندې خبرې اترې کوو، بحث کوو، د ځان پوهه کولو کوشش کوو چې کوم یو جاب ښه دی، سرکاري ښه دی، پرایویټ ښه دی، کاروبار ښه دی، بهر تلل د ملک نه ښه دي، که دا آنلاین جاب چې دی ارننګ چې دی دا ښه دی. نو په اصل کې خبره دا ده چې دا مونږ چې څنګه خدای پاک پیدا کړي یو، په یو بل نه په شکلونو باندې بدل یو، په اوازونو باندې بدل یو، نو دغه شان زمونږ خیالونه، زمونږ ذهنونه، زمونږ ذهنیت، زمونږ خوښې ناخوښې، زمونږ مزاجونه دا هم د یو بل نه بدل دي. نو چې دا کله د یو بل نه بدل دي، نو په اصل کې خدای پاک صلاحیتونه هر چا له بدل ورکړي دي. نه هر یو سړی د یو جواب دپاره خو نه دی جوړ. دې کې اوس که لکه ماله اوس یو سړی راشي ما ته وایي چې یاره زما زوی دی، دی کوم فیلډ ته لاړ شي، او زه ډایرکټ هغه ته وایم چې بس دی دیو ته لاړ شي، دا به یو غلطه خبره وي. نه دا خو د یو سړي بالکل هغه اول انډرسټینډ کول غواړي، د هغه پوره د ذهنیت جاج اخیستل غواړي که نه. نو په دې کې چې موږ کله جاج واخلو، د هغې نه پس بیا یو خبره کوو، نو بیا به یو خبره وي. نو چې د هر چا د خوښې ناخوښې دې ټولو ته کتل دي، نه د هغې نه پس بیا دا فیصله کول دي چې د کوم یو کس دپاره کوم یو جاب ښه دی. د یو دپاره به یو ښي، د بل دپاره به بل ښي. د هغه په سپیشلټي باندې، د هغه په چې کوم د لایف باره کې ویژن وي، هغې ټولو باندې ډیپینډ کوي که نه. نو چې د پروګرام موږ باقاعده سټارټ اخلو، نو په هغې کې موږ سره دې طرف ناست دی لومبی بلال صاحب چې د لیکچرار په توګه باندې کار کوي په سرکاري کالج کې. دی به سرکاري جاب ورته ښه پته ده. دغه شان بیا ورسره اویس صاحب دی، اویس صاحب هم په سرکاري کالج کې لیکچرار په توګه باندې کار کوي. توصیف دی چې اوس فارغه شوی دی، پریکټیکل لایف ته راغلی دی. دې طرف ته سدیس دی، عبید دی. عبید هم چې کوم دی په پرایویټ سیکټر کې چې کوم د استاد په توګه باندې کار کړی دی. بغزمان دی، بغزمان ایم ایس کوي، د ایم ایس سټوډنټ دی. او دی دا سټوډنټس چې زمونږ کوم دي، نه دی د آنلاین ارننګ او د دې څیزونو نه زمونږ نه لږ زیات خبر دي. نو په دې وجه باندې مونږ چې د دوی نه پکې رایې واخلو چې دغه څنګه دي. نو اوس چې د ټولو لومبې په پروګرام کې زه پوښتنه کوم، نه بلال صاحب تاسو نه چې دا پوښتنه وکړم چې تاسو د څه وخت تاسو پرایویټ کې هم روزګار کړی دی، او د هغې نه پس بیا سرکاري جاب ته راغلي یئ. دې سرکاري جاب کې تاسو تر اوسه پورې تاسو له دې څه فایدې درکړې، څه خوبۍ څه دي؟ امیر صاحب خو تاسو ډېره غټه مننه چې موږ هم خپل پروګرام ته راوغوښتو، موقع هم راکړه د خبرو کولو. ډېره مننه یو ځل بیا. تاسو چونکې تپوس وکړو د سرکاري جاب یعنې ګورنمنټ جاب چې موږ وایو د دې د فایدو افادیت چې د دې کومې خوبۍ دي، نو هغې باندې به زه خبره وکړم. سرکاري جاب کې لومړی خبر خو دا چې دا یو سکیور جاب دی. بالکل سکیور دا چې ځکه کله خپل جاب کوي، نو تا ته دا ټینشن نه چې یاره ما ان ټایم څوک فایر کولی شي، څوک مطلب څه مسټیک وشي، څه بل څه وجه راشي، بل څه وجه راشي، په هغې به ته چې کوم دی فایر کړی شي، دا تا ته به یو دغه نه وي. ته چې کوم مطلب کار کوي اب ډېر په ښه طریقه باندې کوي، او تا ته به چې کوم دی نو هېڅ سوچ یا فکر یا غم به سر نه. ټیک ده، خپل کار چې کوي ډېر په ښه طریقه باندې به کوي. صحیح شو. بل خبردار د سرکاري جاب چې کوم دی که وګورو زمونږ په ایریاز کې خاص کر چې کوم پرایویټ سیکټرز کوم پرکس اینډ پریویلیج یا چې کوم الاونسز ورکوي، نو هغه
داغي په مقابله کې سرکاري جاب چې کوم نه ډیر زیات وي بالکل دغه تنخواهي وایي ولا اون سي اي شابه څنګه دغه خبره ده بل خبردار مطلب دا چې لومبي خود موږ نه دغه لازمي خبره ده کنه چې فاینانس ته او دا لازمي خبره ده نو دا دغه دوم یو غټ بینیفټ دی ټیک ده اگر چې داسې ادارې او داسې ځایونه شته چې چې پرایویټ جاب ډیر غټ دغه فرق ټیک ده خو کوم موست کوم ګورو هغه چې کوم نه هغه دلته کې کوم دی سرکار تنخواه چې کوم نه هغه سیواوي بل خبردار چې د دې نه علاوه کوم وګورو نو چې کله مونږه مطلب یو بنده جاب وکي او ریټایر کیږي لاست ایج کې صحیح ده نو بیا زیاتره پرایویټ ادارې داسې جګړې چې کوم دي دا تعالی چې کوم دي دغه درکې نه پنشن درکې نه چې کوم دي هغه ټایم چې کوم ریټایرمنټ بینیفټ څنګه درکې صحیح ده په ګورنمنت جاب کې دام یو خاطر خبره ده چې سړی کله ریټایر شي او بیا د بل سرکار کول نه ځکه چې خپل پورا ژوند چې کوم دي سرکار ته وقف کړی نو تعالی چې کوم دي سرکار د جاب نه بعد یا انتج ریټایر شکله تعالی بیا هم چې کوم دي د خپل بیسیک پیسې حصہ هغه تعالی تر مرګ پورې ایون تر دې پورې چې کله یو مطلب سروینټ وفات شي دا کور ولتم بیا دغه چې کوم حصہ هغه ملایويږي صحیح ولا بل خبردار چې کوم وګورو نو زمونږ په خاص کا علاقو کې په ملک خو لکه خاص کر زمونږ ایریا به ولګنه دلته کې د سرکاري جاب یو خپل یو حیثیت غونډه کوم دی خلک وته لکه خنه در باندې ګور کنه په سوسایټي باندې سوسایټي کې چې ګورو نو خلک چې کوم دي نو هغه لګ دي ته ګور چې دا سرکاري جاب باندې کس او د سټیبل نو هغه سره لکه نو تاسو خپل په دیوان خبرېږي چې او هر بنده په دې خبرېږي چې دا چې کوم سوشل سټیټس دی هغه لګ ډیر زیات چې کوم نه خبي دي سره سره چې کوم دي نو کوم ګورو په ډیرو دا هر اداره کې خو نه خو په ډیرو ادارو کې چې کوم دي هغه ته چې کوم هیلث الاونسز دي ملاويږي نو د هیلث دغه ایشو نه لګا پاکستان کې هیلث هم یو غټ ایشو ده کنه کدا سي بیماری راشي جای کې مطلب اپریشن ګولي یا مطلب چې کوم میډیسن دي ګران کنه نو هغه زمونږ د عام بنده چې کوم دی د وسکار ني نو په ډیرو ګورنمنت ادارو کې کوم دی نو د هیلث چې کوم سکیورټي دا هغه یو دغه اهم ادارې چې کوم دی ادا کوي دي سره سره کوم ګورو نو سرکاري جاب چې کوم خلک زیات تر کنه اوس کا په موږ په وړو کولو کې فاضي کیږي ځخیر څه مسله لګ نشته کنه خو چې کله په خارونو کې فاضي کیږي نو الته کې ذات هاوسینګ سوسایټیز دي د ګورنمنت خلکو لپاره کنه چې الته کې اذروایز بنده پاتې کېږي ډګرانی بنده ده کنه په خو خارونو کې لکه اسلام آباد کې ولا نو کوس مثال په تور باندې یو ګورنمنت جاب باندې کسي نو هغه ته کوم دی یو کولنه کې یو سب کوارټر ملو شوی په هغه ځای کې چې کوم دی کچري مثال په تور باندې دی اسه پاتې کېږي دا به د فارج کوم ډیر زیاته مشکل بلکې ګرانه به وته کنه بیا هغه پورټ کول نشي کوي صحیح ده د سره سره چې کوم دی نو کوم ګورو بیا ورسره چې کوم دی نو دغه راځي زمونږ پرسنل گروث صحیح ده سرکاري جابس کې چې کوم دی نو داسې ټریننګز ورکشاپس او داسې نور ډېر خبرې راځي کنه چې هغې سره سره زمونږ چې کوم ټایم سره زمونږ چې کوم دی نو هغه امپرومنټ کېږي ٹھیک ده ورکشاپ راشي لکه اوس خپله چې کوم دی نو په اسلام آباد کې په جنان کنوینشن سنټر کې زمونږ ورکشاپ آی چې کوم دی نو فارن ډیلیګیټس راغلي خو پروفیسران راغلي صحیح ده نو هغه د بنده ډېر ایکسپوجر شي او دا چې کوم اپورچونټیز سره چې کوم دی نو دغه خلکو داسې لې کم چې په سرکاري جاب باندې کنه ځکه چې الته خو سوچو کې نه خو غټ ځای او خل خلک راغلي پوهان خلک راغلي صحیح ده نو الته کې د عام کس صحیح دا ناممکن نه صحیح ولا نو د سرکاري جاب والا چې خلکو په مقابله کې پرایویټ سېکټر کې چې کوم دا قسمه چې کوم سہولیات اندالته کې نه حاصل ډیر خپل طریقې سره تاسو او دا نورم ډیر خبرې کې دي شي په دې وخت چې د کم بالکل کنه ډیر مزیدار خبرې به تاسو وکړو بالکل په سرکاري جاب کې کوم دی نو ډیر چې زمونږ کوم سرکاري افسران دي کنه ناغي په فخر باندې وایي زه په 17 کې مزه په 18 کې نه داغه د ریګریټ دا هغه چمک دمک او هغه چام پکې ومي کنه دا ټول خبرې پکې بالکل شته نو اوبه صاحب طرف ته ورشو او دغه د سرکاري جاب د خبره چې کوم دی دا چې په مخ کې مالي نور منګه بوزو نه دا بلال صاحب ډیر خې طریقې سره د سرکاري جاب فائدې مونږ ته وي نه تاسو سال د کیږي نه نو ضروري خو نه ده چې یو کار به یا به بالکل ټول خې کنه د دې بس نقصانات هم نه تاسو راته د نقصاناتو په اړه باندې وایي امیر ظهیر صاحب ډیره مننه تاسو مونږ ته موقع راکړه د خبرو او زه خپل سرکاري مطلب جاب کوم لیکچرر ان فزکس پڑھاوم نو دغه شان چې څنګه دی پیدا وي نو دغه شان چې کم دی نو نقصانات ومي څنګه یو مریضي هغه چې کم دی نو ګولې اچي نو دغه شان دغه ساید افیکټ ومي دا ګولې نو دغه شان د ګورنمنت جاب چې دی نو دا هم د دې ساید افیکټ مطلب لکه نقصانات شته دي یو خدای چې محدود به خپل ارنینګ کې ته ایکسترا ایفورت چې کم دی ته نشي کولی لکه کاغه ته کیم نو هغه ستاسو ته هغه اپریسیشن نه ملاويږي یو خبره دا ده چې مطلب دا دی چې
ستا چې کوم هایرینګ دی مطلب تا چې کله جاب کې هغې اخلي د هغې پروسس دومره لینتي چې اکثر کسانو ته پته هم نه چې ما د فارم کله جمع کړی و کله مې چې کوم دی ټیسټ کله ورکړو د هغې انټرویو د هغې چې کوم دی هایرینګ هغې کوي نو هغه دا یو ډیمیرټ زم دی راځي که نه چې لکه مطلب دا چې هغه نه هغه ټایم بیا تیري زما یو ملګری هغه چې کوم دی نو یو جاب ته اپلای کړی و لایک کمیشن جاب و نو هغه بیا په بل کمیشن باندې شوی د بس بیا وروستو لیټر راځي چې ته مونږ اغستې نو لکه دا یو ډیمیریټ دی یا مونږ ورته وایو نقصان دی که نه بل چې کوم دی نو لکه ته جاب کې نو زمونږ زیاتر سرکاري محکمو کې دا سیز دی چې لکه د یو کس ایبیلیټي که نه نو زیاتر مونږ وایو نه دا سینیر دی دا سینیر مونږ مخکې کوو بالکل داسې شته دی زموږ په ادارو کې نو هغې کې دا پرابلم دی چې کم کس ایبیلیټي کم کس کې نه هغه شاته پاتې شي او کم کس کې لیټ سپوز ایبیلیټي نه خو چې سینیري نه مخکې لاړ شي نو پای کې د ادارې ته نقصان دی دغسې ده ځکه چې هغه بیا چې کوم دی اکه شان کار هغه نشي کولی چې څنګه پکار یې هغه پوسټ لا دویمه خبره به موږ دا وګورو بله خبره به دا وګورو چې یو پولیټیکل امپیکټ هم چې کوم دی نو په دې کې شته دی زمونږ ایم این اے ایم پی اے صاحبان وغیره چې کوم دي نو هغه هغې هم چې کوم دی نو په دې کې اپروچ ساتي ریکروټمنټ هم کوي او بل لیټ سپوز یو کس هغې برتي کړي نوکر شي لیټ سپوز په سرکاري اداره کې که هغه تعلیمي شوه که هغه اسپتال شو که هر یو شوه نو هغه بیا د هغه ادارې سربراہ ته هم وي چې ته به دې کس سره کنسیشن کوې ټول عمر دغه ذمہواري بالکل ټول عمر دغه ذمہواري نو ادارې عکس چې نو هغه هم د خپل جاب د یاري د پاره چې کوم نه هغه ته ګوري چې یاره هسې نه ماته څه نقصان ورسي داسې یو اگزامپل زما مخې ته راغلو زمونږ یو ټیچر و هغه چې کوم دی نو یو کس کلاس 4 و نو هغه یو ایم پی ایس برتي کړو هغه ته وی چې هغه دی چې زه به د جمعې مونځ چې کوم دی نو د خپل لا کې کومه خپل کلي کې هغه دی چې دا سرکاري کالج دی چې دلته ما ته جمعه جوړ کړی دلته یې وکړه نو هغه ونه منله نو هغه پرنسپل صاحب ایم پی ایس صاحب ته رنګ وکړو جی ویره جی دغه شان چل دی نو هغه ایم پی ایس صاحب خو ښه سړی و نو هغه ته وی جی برتي کړی ما دی کار ته واله صحیح ده نو په دغه شان دی لکه مطلب دا دی چې یو ډیس ایډوانټیج شته بالکل دغه هم چې کوم دی نو یو هغه پوینټ و او بله خبردار چې سرکاري دی خو لکه دا وي چې سټیبلیټي هم ده او د دې پنشن وغیره هم د سیکیورټي هم شته خو سم ټایمز داسې ګورنمنټ چې کوم دی نو حالاتو پیش نظر داسې څه رولز چینج کړي چې پای کې چې کوم دی نو دغه د چې کوم محکمې والا کسانی امپلایز چې کوم نه هغې ته پای کې چې کوم دی وقتي طور یا لانګ ټرمز هغې ته چې کوم دی نو نقصان وي اوس خو ما داسې خبره اورېدلې ده چې پنشن تقریبا ګورنمنټ ختمي او سی پی پنډ کیسه ګورنمنټ شروع کړې ده نو که دا وګورې نو ګورنمنټ جاب او پرایویټ جاب کې بیا هغه پاتې نه شو هغه رسوخ پاتې نه شو ټیک ته دی به افسر یي د مهر چلیږي خو لکه هغه لانګ ټرم پیدي ته چې ګورې نو دا یو ډیس ایډوانټیج دی هغې ته بیا بالکل ټیک ده او دغه شان چې کوم دی نو زمونږ یو بله خبره پکې هم دا راځي چې لکه زمونږ گروث چې کوم دی نو هغه ډېر زیات چې کوم دی نو سلو دی په دې کې لکه چې څنګه مونږ لیکچرر یو نو کم سے کم 5 سال 7 سال یا 6 سال ایکسپیرینس زمونږ په کار دی چې مونږ اسسټنټ پروفیسر ته رسو نو دا 5-6 سال ایکسپیرینس چې کوم دی نو دا لکه مطلب دا 5-6 سال دا میټر کی دا سلو کی لکه مطلب دا د گروث پروسس تا د جاب چې دا سلو شو ضروري نه ده چې شابو کله برابر شو بخامخه کیږي آی کیم چې کوم دی نو هغه بیا پوسټونه وغیره ګوري هغه مناسبت خو پای کې بیا چې کوم دی نو د بیوروکراسي او پولیټیکل اپروچ چې کوم دی هغه ډیر ښه چلیږي او دغه شان چې کوم دی نو زمونږ لکه بیوروکراسي چې کوم دی نو په دې کې هم عمل دخل شته دی لکه ستا یو کار چې کیږي نو هغه پرایویټ کمپنۍ کې تکې نه هغه ستا کار لاس په لاس وشي خو ګورنمنټ ته چې ته لاړ شي ستا کار لاس په لاس نه کیږي بالکل ټیک ده نو آی کې دا ده چې لکه دا مطلب دا دی چې مونږ پښتو کې وایو که نه څه چې اوبه هغه چې اوبه به ته ورکوې بالکل صحیح ده دا خو تاسو چې کوم تاسو پکې دننه یې تاسو ته دننه حالاتو ته پته ده ځکه دوره خوري تجزیه په وکړه کنه نو دغه اوس چې سرکار د خبره مونږ وکړه نو ورپسې د پرایویټ جاب د خبره راځي دا تاسو اوس چې کوم دی چې بلال صاحب څنګه د سرکاري جاب فائدې وي نه خو فائدې شوي خو چې دا اوی صاحب د سرکاري جاب کوم نقصانات وي نه دا په اصل کې د پرایویټ جاب فائدې شوي کنه چې دا چې کوم دی دا بل طرف ته نو خلک دلته کې زمونږ چې څنګه وي کنه د پروګرام سٹارټ کې چې وی آر لیوینګ ان ټو مونږ خو بلیک اینډ وایټ دنیا ته بس پتا کې دوه نظر باندې ګورو یا مونږ خپل ذهن تقسیم کړل یا خو یا بد نو کو کوئی چې سرکاري خدای نه بس پرایویټ بد دی لګا دا څنګه ده کنه بلکې په پرایویټ جابس خو زمونږ په عمل کې داسې شته چې اصل کې پرایویټ کې مارکیټ دی
او ته به ځان د مارکیټ ضرورت جوړی او چې کله تا ځان د مارکیټ ضرورت جوړ کو نو بیا هغه مو منګي قیمت چې ورته وایي نه ته په هغې باندې هم لګېدی شي په دا موږ اوس ووایو چې په سرکار کې خلک په ګریډ باندې په سکیل باندې ډېر فخر کوي او زه په 18 سکیل کې څوک به وایي تا ته پته ده نو چې یو کس چې استادي او په یونیورسټۍ کې چې کوم دی دا وایي چې زه په 18 کې نه به استادي وکړي ځکه چې استادي خو راجزای شی دی او چې کله دې ځان ته 18 او 19 وایي نو بیا دې استادي هم نشي کولی دغه شان که دی په ډاکټر دی نو بیا ډاکټر هم هغه چې څنګه د ډاکټرای هغه حق دی نه نشي ادا کولی ځکه چې دی خو ځان ته افسر وایي اوس دا 17 او 18 چې کوم دین دا بل طرف ته ګورې په پرایویټ کې چې دی چې دا نشته نه دا یو ډېره ښه خبره ده ځکه چې اوس یو کس دی هغه په د آکسفورډ او د کیمبریج غونډه یونیورسټۍ نه پی ایچ ډي وکړه هغه راغی په دلته کې په پاکستان کې په یو سرکاري یونیورسټۍ کې لیکچرر ولګېده اوس هغه که د هر ځای نه کړی ده خو د هغه تنخوا به ګورې د هغې بل لیکچرر برابري ځکه چې سکیل یو دی دا خو دې ځای کې یو غټه مسله ده او دا د پرایویټ خوبي ده چې په پرایویټ کې په یونیورسټۍ کې چې د بار نه لیکچرر راشي او هغه ولګي نه د سرکاري یونیورسټۍ د تنخوا چې کوم ټیچر تنخوا وي د هغې په 3 عمره تنخوا هم اخلي د هغې نه هم څه واخلي نو دا اوس چې کوم دی دا د پرایویټ هغه لکه خوبی که نه موږ په پرایویټ کې یو خوبي دا وو لکه څنګه چې تاسو ووایئ چې کارپوریټ سیکټر کې هایر اینډ فایر پالیسي چلیږي دې کې تا واخلي او چې څه ټایم تا سره لږ معمولي غونډه کې نالګي راله په سمانستان خفه شو نه کیک آوټ کړي نو دی وایي چې په پرایویټ کې دا یو غټه مسله ده چې دې ته هر وخت وباسلی شي زه ورته هم دا د پرایویټ خوبي ده چې ته عمر وخت یې پرېښودی شي او ګوره دلته کې اوس په سرکار کې چې کوم خلک دي نه په پرایمري سکول کې دی او د هغه 40,000 تنخوا ده دته په اسلام آباد کې په لاهور کې د لا که د 1.5 لک جاب ملاویږي اوس دی نشي تللی دی هغې سرکار هغې پرایمري سکول نیولی دی دی که ځینو موړه پلار یې نه پرېږدي نور سوسایټي نه پرېږدي ګوره وایي ته پخه نوکري پرېږدي دلته کې زمونږ په سوسایټۍ کې داسې خلک دي چې هغوی په اسلام آباد کې په پرایویټ سیکټر کې ډېرې تنخواګانې اخلي خو خلک چې ترې تپوس کوي وایي ته په کچا کې که پخه کې او ورته کله دا وایي چې زه پرایویټ کې نو بیا خلک ورپسې خبرې کوي نو اصل کې د سوسایټي هغه پرابلمز دي یعنې د پرایویټ سیکټر په خپل ځای باندې خپلې خوبۍ شته د دې نه پس اوس چې د پرایویټ سیکټر دا خبره نور په مخکې باندې وځو نو ابې د په طرف ته به راشو او ابې د تاسو به راته ابې صاحب د پرایویټ سیکټر کې تاسو جاب کړی دی وخت به تېر کړی دی څو کالونه پکې تېر کړي دي د پرایویټ سیکټر ستاسو په خیال تاوانونه څه دي موږ ته څه نقصانونه دي بسم الله الرحمن الرحیم امیر ظهیر صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو ما ته خپل پروګرام کې یو ښایسته لمحه موږ ته تاسو راتلو مننه تاسو راتلو مننه ما ته راکړه او زه به دا وایم چې پرایویټ سیکټر کې پرایویټ سکول کې کالج کې ما وخت تېر کړی دی جی جی نو څنګه چې تاسو وایئ چې د دې فایدې هم دي او نقصانات هم دي دواړه اړخونه شته نو فایدې هم دي خو نقصانات یو دا دی چې دا تا زه که ووایم نو زما دا هر چا یو خپله نظریه ده سوچ دی خیال دی رای ده دا زما خیال دی چې دې ځای کې پرایویټ سیکټر کې چې کوم دغه دي اونران دي مالکان دي هغه هسې که زه ووایم نو برای نام یو تعلیم یافته ورته ویلی شو اوس بلال صاحب په شانتې ما بلال صاحب سره هلته کې موږ ملاقات شو نو بلال صاحب په شانتې تعلیم یافته خلک پروفیسران لیکچرران دی ادارې جوړې کړي نو د دې یو خپل مایند سیټ اپ دی یو سوچ دی دی هغه اداره هم ښایسته طریقې سره چې کوم نه چلولی شي او دی ټیچرز چې کوم د دې سره هغه کارکوونکي دي هغه کلاس 4 دي یا ټیچرز دي نو هم ښایسته ډیل کولی شي ما چې کوم ځای کې اداره کې وخت تېر کړی دی نو ما پنجاب کې هم وخت تېر کړی دی ایز ا ټیچر ما دلته هم وخت تېر کړی دی خو دې ځای کې بیا زه خبره وکړم چې دلته کې او پنجاب کې هم بیا دا کم از کم یو فرق ما محسوس کړی دی چې هلته کې که تا څوک مطلب تا نه کار اخلي نو تا ناخیسته طریقې سره په ښایستو الفاظو سره چې کوم دی نو ستا ستاینه وکړي او تا نه کار واخلي دلته کې چې کوم دی نو دې ځای کې که تا نه کار اخلي نو تا خو ډومبی چې کوم دی نو په ځان دې پوه هم نه کړي او تا منځ منځ کې چې کوم دی نو ستا بېعزتي وکړي که نه او هغه سړی انتهایي هغه موږ ووایو نو دلته کې خو ډومبی غټه خبره دا ده چې پرایویټ سیکټر کې ایز ا ټیچر زه پاتې شم نور خو ما ته اندازه نشته دی خو دا هسپتالونو کې هم او دا سکولونو کالجونو کې هم دا ټول پرایویټ ادارو کې دلته کې دلی سکون نشته چې څنګه سر خبره وکړه چې دلته کې به تا ته هر ټایم چې کوم ته به په صابون باندې ولاړ او یار کې وای که ستا 1.5 لاک هم تنخواوي چې څنګه خبره وشوه اب 1.5 لاک تنخواوي نو ته به دننه خوشحاله چې زما 1.5 لاک تنخوا ده خو ته چې کوم نو د هغې بدل چې کوم دا به هم سوچ کوي چې کېدی شي زه نن کور ته لاړ شم او ما ته میسج راشي چې یاره سبا نه مه راځه نو یو خو دا دی چې دلته کې هغه ذهني سکون نشته دی بالکل نشته دی ته چې کوم نو پرسکونه نشي پاتې کېدی
او دا بالکل دا نه د چېرې مونږ وایو سکون صرف په پیسه کې دی یا سکون صرف په دغه کې د جاب کې دی. اوس ما جاب کړی دی، ما اوس د ایم ایس دپاره ریزاین ورکړی دی، خو زه هغه چې څه ټایم مې جاب کو هغه دوران کې چې کوم هغه لغونې بېچیني وه، اوس جاب مې نشته دی، خو اوس زه دومره انتهایی پرسکونه یم چې هغه جاب دوران کې زه کوم بېچیني وه زما جی نو هغه لغونې ټینشن وي که نه، نو جاب دوران کې به هم تا ته لغونې دا پریشاني وي، دا ټینشن وي چې یاره څه ټایم ما ته دي دغه راکولی شي که دغه پرېښودی شم. بل دلته کې پرایویټ سیکټر کې دلته کې ستا په صلاحیتونو باندې چې کوم دنو هغه مکمل غټه ګټه کېښودی شي، ته خپل صلاحیت چې کوم دنو هغه بهر راوباسلی نه شي، دې چا سره شیر کولی نه شي، ځکه چې ته د یو ادارې هغه چې کوم دنو باونډې مجبور یې د دې خبرې چې هغې څه وایي نو ته به هغه کوې، حالانکې ته به چې کوم دنو په خپل سوچ مطابق د خپل رای مطابق هغه اداره هغه سیستم ډیر ښه چلولی شي، مالک د رای نه د خیال نه هم بخیسته چلولی شي، خو که ته هغې ته نو هغه چې نه اثر زه چې درته سوام هغه به منې. حالانکې دې ځای کې به ما خپله کالج دوران کې هلکان به ښه سینیر میچور هلکانو سینیر هلکانو، نو سټارټنګ کې زما خو د ایج هم مسله ده، نو هغوی به لږ غونې شرارت یې کولې، نو چې ما کله هغې هغه څنګه خبره وکړه، باچا صاحب خبره وکړه چې هغې لومبی چې کوم ته د هغې هغه منټلیټي لغونې جج کې چې دې سوچ څه کوي، نو ما به هغې ته وي چې تاسو څه غواړئ، شور کوئ، غوبل کوئ، مستی کوئ، خبرې کوئ، صحیح ده، هغې ټایم درته زه در کومه، خو لومبی دا کله څه خلو بیا د هغې ټایم درته زه در کومه. کلاس په چې موږ ختمو نو کله کله به په موږ به چې کوم دنو هغه بیلو شو، خو کلاس په لازم موږ نو ختم شوی، خو هغوی به ما په دې خبره مجبور کړو چې تاسو ته زه ټایم در کوم، حالانکې ما هغې سره دا ډیلینګ به کوم، نو اوس که چېرته دا ډیلینګ هغې سره یو کالج دوران کې سکول دوران کې نن سبا خو 9-10 سټوډنټان هم ښه دغه دي، نو که دا چېرته هغې ته ډنډر اوچته کوي، لښتر اوچته کوي، کنځل وکړي، بل څه یو طریقه اختیار کړي، نو هغې په دې څیزونو نه دغه کېږي، نو زه هم چې خپل صلاحیت دلته کې ته چې کوم نه نشي دا کولی. زه دا زنده مثال دی دلته کې زمونږ ټوپۍ کې یو غټ هوټل دی، هغه ټایم صرف یو کمره وه، وړه غونې کمره وه، زما خپله محقق دی، هغه ماته چې دا کوم آنر دی د ده وړوکی رور د ایم بی اے کړی دی، دا 2012-13 خبره ده، بیا هغه سره موږ خبره وکړه، نو هغه ته چې تا ایم بی اے وکړو نو تا جاب دپاره اپلای نه کوله، هغه وایي چې جاب دپاره هغه ټایم 12-13 کې ما ته به څومره میلاوي دی، خو 50,000 به میلاوي دي، 60 به میلاوي دي، 100,000 به میلاوي دي، وایي زه 70-80,000 زه دلته پیدا کوم. اوس هغې چې کوم هغه خپل سیسټم هم جوړ کړی دی، بلډینګ هم خپل جوړ کړ، هغه سیسټم هم لغونې وسیع کړ، کلاوې کړ او غټ سیسټم چلیږي نه، نو زه وایم که دا تا کې چې کوم صلاحیت دی آیا دا پرایویټ په ځای چې کوم ته خپل دغه کې اپلای کې نو به لغونې بهتر وي. بالکل ټیک ده، ستاسو خبرې ډېرې ښې خبرې او پې وکړئ او دننه پکې پاتې شوې نه خبرې یې که نه، بالکل دا شته د سرکاري جاب په خپل ځای باندې فایدې نقصانات دي، د پرایویټ جاب په خپل ځای باندې فایدې نقصانات دي، دغه شان زمونږ خلک چې کله د دې جاب نه تنګ شي نابد هم په اخره کې کاروبار له خبره راوسته، زمونږ خلک چې دی نه بیا کاروبار دغه کوي، یا زمونږ د خلک هغه دوره په د عربو په ګرمۍ کې څومره مسافري کوي او څومره سخته تېروي، دی چې کله دلته کې راشي نو که تاسو خیال کړئ نو په دې کلو کې زمونږ د کاروباریانو ملګرو سره چې کله کینی نو تا مزې وکړئ، ستاسو کاروبار داسې کاروبار دې شروع کړي که نه، نو کاروبار چې کله مونږ کاروبار او روزګار لکه جاب یو بل سره کمپیر کوو نو 99% خلک په دې باندې متفق دي چې کاروبار ښه دی، ځکه چې کاروبار فایدې ډېرې دي، غټې فایدې دي که نه، خو هر څوک کاروبار نشي کولی. دا هغه خبره ده چې هر څوک د کاروبار دپاره نه دی پیدا جوړ دی، د کاروبار دپاره نه دی، نو اوس د دغې د روزګار نه پس چې د سرکاري او پرایویټ جاب باندې موږ خبره وکړه، د دې نه پس چې د کاروبار طرف ته خبره راولو، نو بیا بلال صاحب تاسو طرف ته راشو، وایي راته چې څه لږ ډېر خبر شوي یو چې ستاسو کاروبارونه هم شته، نو چې کاروبار په اړه باندې خبره کوو، بیا به ستاسو طرف ته راشو. بلال صاحب وایي راته چې کاروبار چې دی چې تاسو ګورئ په سوسایټۍ کې، نو کاروباریانو خلکو ته هم ګورئ، خپل ځان ته هم ګورئ چې د سرکاري افسر په توګه باندې کار کوي، نو کاروبار کې څه ښه دي؟ امیر صاحب ډېره مننه. موږ به دې نه مخکې خو د روزګار په دا لږ خبرې وکړلې چې سرکاري روزګار دی یا مطلب پرایویټ روزګار دی که نه. اوس راځو کاروبار طرف ته. اول خو موږ الحمدلله ټول مسلمانان یو، اسلامي طریقه موږ د پیغمبر سلام چې کوم پیغمبر سلام دا ویلي دي چې کاروبار چې کوم دی د روزګار مقابله کې هغه ډېر یو بهتر طریقه ده.
صحیح ده د ذریعہ معاش بل زمون خپل ابزرویشن دي مشاهدات دي کنه موږ وګورو د یو جاب یا د یو روزګار په مقابله کې مثال به تر باندې یو کس په روزګار باندې دا لږ روپۍ تنخواه ده نو دا لږ روپۍ تنخواه چې کوم دی کاغه سرکاري دی او کاغه غیر سرکاري دی یعنی پرایویټ دی صحیح ده دا به تقریبا یو کال رواني at the end of the year چې کوم دی د معمولی شانتي 2-3 روپۍ انکریمنٹ وشي بالکل صحیح ده دغه بل کال به چې کوم بیا رواني بیا به روح کال رواني بیا به چې کوم دی نو په پورا کال بعد به چې کوم بیا 3-4 روپۍ د انکریمنٹ ولګي صحیح ده یعنی مطلب دا دی چې یو بنده کې هر څومره صلاحیت دی او بل طرف ته بنده کې رښتیوم نه دواړه چې کوم پیرل روان دي کنه اوس د دې مقابله کې موږ یو کاروبار ته وګورو نو کاروبار چې کله ته مثال په تور باندې یو کس داسې وخت نه سٹارټ کی چې هغه چې کوم دی په یو میاشت کې صرف 0 روپۍ ګټي جی صحیح ده خو چې هغه صلاحیت وي نو هغه چې کوم دی بل میاشت کې 2000 کول شي بالکل صحیح ده نو بیا کوم وګورو چې د یو میاشت کې چې کوم دی 0 روپۍ سیوا کړی یعنی په دویم میاشت کې 2000 روپۍ کړی نو چې کله درې میاشت راځي نو د چې کوم دی د 2000 روپۍ 4000 کول شي دا څه ده صحیح ده یعنی مطلب دا هغه د بنده ته اوپن انوایرنمنت ته ته کول لار ده بس سوچ ته تلشي هغه ته تلشي صحیح ده نو چې یو بنده کې صلاحیت وي نو الته کې ستا چې کوم سیلری وا 1 लाख لګي سٹارټ هوا خو په روح کال بعد چې کوم ستا تنها چې کوم دی او پاس چون کې یا پرایویټ سېکټر دی او ګورنمنت سېکټر دی یو فکس اماونټ دی ابل سیوا کوي صحیح ده دې طرف ته کوم ګورو نو په کاروبار کې ستا چې کوم ارننګ دی یا ستا چې کوم فائدہ را هغه کنټینیوسلی ستا په صلاحیت مطابق هغه چې کوم ور روانه ده صحیح ده اوس دې سره کوم سوچو کو دا خو سب ستارنګ دی وسه نور پاتې ګورو کنه دې سره کوم سوچو کو نو چې کله مثال په تور سایو کاروبار دی هغه څومره ایکسپینډ کیږي دومره وته چې کوم دی نو هغه نور چې کوم دی نو هغه امپلای ساتل شي صحیح ده مطلب دا دی چې تو ور سره چې کوم دی د نور خلکو روزګار کې چې کوم دی ور سره هغه اضافه کوي د دین علاوه کومه سوچو کو ته کاروبار لیټ سپوز ته چې کوم دی نو یو داس یو سیس جوړا یو آیټم جوړای چې هغه چې کوم دی منګه کورن ته بل دی کې په لیټ سپوز 50 روپۍ ملويږي صحیح ده په 50 روپۍ ملويږي ته چې هغه تم جوړ کې کوالټي ولا خبر کې او ته 50 روپۍ خرڅای نو دې سره چې کوم د خلکو ته چې کوم یو بیسټ په هغه پرایس باندې یو خصيص ورکول شي دا یو د ماشه ته ډیر فائدہ چې څومره خسر ورکول شي دوره بچ کوم نستاغه کاروبار یا بزنس چې کوم نه غواړي هغه حساب سره ایکسپینډ کیږي ټیک ده او بل خبردار کومنګ دغه د درې خبرې د خو چې کاروباري خلک په دې خپويږي زمنګ سوچ لګون ته کې لنډي کنه زمنګ د لوکل کاروباري خلکو منګ چې کوم د په یو د درو سيزو کې ډیر پیسې ګټو جی الانګه چې کوم غټ کاروباران خلک ته هغه وي چې بای په سیس کې لګي پیسې ګټه خو ډیر خرڅ کا دا څه ټول نه فائدہ من خبردار چې منګه سونه ډیر خرڅ کو یعنی منګه چې کوم دی چې منګه چې کوم سیل ډیر کو او لګي پیسې ګټو نو کسٹمر تم فائدہ شله او زمنګه چې کوم دی کاروبار اتوماتیکلی هغه چې کوم دی نو هغه ایکسپینډ شو اوس کمپیریزن د مین خبر من کمپیریزن ګول کنه چې کمپیریزن د کاروبار او د روزګار کنه نو مثال په تور باندې اوس شل کال بعد موږ ګورو شل کال مخکې یو کس چې کوم دی روزګار شروع کړی دی یو کس کاروبار شروع کړی دی او موږ سره په یو کال خبره وکړه شل کال بعد چې کله وګورو یو کس فراشي او د دې چې کله په سٹارټ کې کوم تنخوا د څنګه ژوند تیر او څنګه کپړې وي څنګه کورو څنګه مشمول چې کوم دنو مطلب هغه ساتل بای سکول نه وي نو شل کال بعد د په ژوند کې تقریبا یو 5% فرق راغلی ما په خیال کې دینه هم کمی خو زما کنه یو 5% بل طرف ته چې کله یو بنده کنټینیوسلی کاروبار کوي او د 10 ما چې کوم رشو خوله چې دا بالکل ایزیلی پاسبل نو کدا موږ شل کال بعد ګورو نو هغه چې کوم ژوند دی نو هغه بعد نه ډیر زیات کومنګا 5 چند 10 چند وایو دا به څنګه سیوال نه ګوګن لکه مطلب دا دغه نه دغه سیوا کې دي شي هغه په داسې سټیج باندې ناس وي چې هغه چې کوم ځان سره په څونو مطلب انفلونس هتلې وي خپل لای په چې کوم داسې وي چې هغه بالکل هغه کاروبار چې دی وخت راځي چې هغه مکمل ځان خپل به هتلې شي او منیجر هتلې وي د خلک هتلې وي چې کاروبار نه کوي او د خبروم نه یو نظام رواني یو سیستم رواني او هغه چې کوم دینو هغه د ارننګ خټی ټاک کیږي خلک دوه فائدہ رسي په تګون به ومي ټیک تا زمانم سرحده پورې بچ کوم نه تاسو ټینشن ومي سختي ومي خدای دې ګوره دا سلی دي سره کته مثال په تور باندې چې کوم دینو بوج نه شوړې ټینشن نه شوړې د خلکو ډیماند نه شوړې نو بیا چې کوم دې دا پیسې نه دي کنه دا فرنه دي خو چې کوم خلکو د فرده نو هغه چې کوم دې د بزنس زوري د روزګار مقابله کې ډېر څه چې کوم نه هغه اچو کول شي بالکل ته دا غسیده د کاروبار خو چې موږ څه کوي کنه نه اصل کې دا څه کار دي چې کاروبار کې هاي ریسک دی کنه او جی نو لکه دا جاب چې کوم دین د موږ له کمفورت زون راکی ایه بس کاروبار کې کمفورت زون نشته کاروبار کې لیمیټډ اورز نه دي لکه جاب کې چې کوم در زمونږ لیمیټډ اورز دي تر دې پورې کې موږ په کارخانو کې کار کوو زمونږ ډیر وخت کار کوو نو سره به خبره غونډي وکاو او زمونږ سره په کړي کې چې کوم دکانداران دي نن سره ګرمای درځي ډیر وګدي دي بالکل او هغه
زمونږ دکانداران چې سهار سبزی او فروټ راړو لزی بل مارکیټ ته بالکل. هغه سهار د موږ نه پس دی 5 بجې بالکل. او هغه بیا زمونږ په مخ کې ماسوتان 10 بجې دکان بندي بالکل. دای په مېمس کې د غرمې نه بریک کوم کې نو سور وو کی 13 غنټې 14 غنټې هغه کار کوي کنه نو کاروبار کې دال لکه یو کار دی چې دلته کې لیمیټډ اورز ټایپ نه دی دلته کې ډیر زیات کار دی هارد ورک دی رسک پکې هاي رسک ته پکې نو چې هاي رسک ته پکې نو فل اټانومي پکې هم نه کنه تعالی یو اختیار درکړی دی ته په خپل ځان بوسي او څنګه چې انګریزي کې وایي کنه بوسي زال ویز رائټ نو دا د جاب خو چې کوم نه جاب یو غټه مسله خدای کنه چې دلته کې مونږه د چادلان د کار کوو او الته کې چې کوم نه الته کې مونږه د چادلان د کار نه کوو بلکې زمونږ د دلان د خلک کار کوي نو څومره زیات فرق دی کنه نو کاروبار مونږ له یو اټانومي راکړي نو هاي رسک دی خو فل اټانومي ده نو دا د ټولو ته په اصل کې په خپل ځای باندې کتل دي جی ورکې رس کوم دی ټینشن هم دی او ته به ټایم سي ورکوي خو ګوره دا تر یو هدا پورې دی کنه تاسو څنګه و چې ګور تاسو وخت پر راشي چې تاسو کوم دا بزنس ته د کاروبار د بل روان شي چې د مثال به کوم دی د څنګه جن سبا چې کوم ټسلا والا گاډي راځي کنه اټو ډرایو چې کوم دی کنه دا به اټو رواني بیا به ته چې کوم 24 غنټه خلاصي دا څه خوند کېرات لشي خدای چې دا هغه ټول کار پتا په لګو خېګړي کنه او جاب خدای څخه کار ته بس هغه 8 غنټه دا به تور کای بس کای او کنه ټایم به تیریږي او بس هغه کار کای بس اټلاس چې کنه بس ریټایر به شراب شي بیا به کوم خبره سٹاپ شروع بشي کنه او کاروبار به کوم خپل بس اټو ډرایو سیستم روان به او چلیږي به کاروبار چې دی دا تاسو له داسې یو موقع درکولی شي چې ته په سلويختو کې ریټایر کېدی شي او هغه څنګه چې موږ تاسو ګورو کنه په یوټیوب باندې خلک وایي پیسې وینکم د پیسې وینکم دغه ته وایي چې بنده کله په کور کې ودوم یو د پیسې راځي بالکل نو کاروبار کې بنده چې کله د رومبي وخت کې ځان وکړي د بلال صاحب د خبرې هم دغه مطلب دی نو بیا یو وخت داسې راشي چې کور کې ودی هم د پیسې راځي کنه نو دغه پیسې وینکم دی دا موږ د فاینانشل فریډم راکې او د فاینانشل فریډم خو په یک جوړ کې پکار دی کنه اصل کې خو چې کم کار دی ما دار څنګه چې جونیلیا وایي نوکری کرتے ہو مدت سے तुम कोई काम क्यों नहीं करते न په اصل کې کام با کم خلک کوي چې چاته فاینانشل فریډم دی مونږ خو فاینانس هغه فریډم راته نه چې راته نه مونږ نه معاش کارو کو کم د ایکچوال کار د کولو دی او ایکچوال کار د کولو خو کوم نه نور دی کنه او خدمت تر خلکو عبادت ته او د داسې یو کار دی چې دغه نه چې کوم مونږ د خلکو لپاره لکه ما د عزت ته هم چې ګل مثال زموږ جوړ شي څنګه چې ګل او د ګل وجود د خلکو لپاره فائدہ مند دی چې ګل خوشبو ورکي خو هغه چې خوشبو ورکوي نه بلکې څه افرټ کوي نه بلکې افرټ لیس سروس کوي ورکوي نو چې افرټ لیس سروس ورکوي نو چې موږ هم داسې شو د داسې جوړولو لپاره اول ځان د روزګار د غم د زیاتول دي او د هغې لپاره دغه کاروبار د لاره ده او دا موږ ته مخامخ شته دومره مثالونه موږ ته ما خو 40 یاد کړو 40 کنه په 30 کې هم خلک ریټایر شوي او د 30 نه بس هغه بیا کوم نور چې کوم کار د کولو دی هغه کار کوي تاسو به د دې څه اټکول غواړئ سحر ما یو دغه کته دا ډاکټر جاوید اقبال دی بالکل ملتان دی خو موټیویشنل سپیکر دی په سړی نو هغه سره یو کس ناس یو سټوډنټ ناسو هغه چې کله فارغ شو منو ما چېرې جاب چې تر کومې پورې ما ته نه دی میلاو نو زه به یو وړوکی غونې بزنس کاروبار شروع کوم سٹارټ کوم نو هغه سٹارټ کو نو بیا په هغې ډاکټر جاوید اقبال صاحب هغې دا خبر وکړه چې د مقصد د غرض هرګز هم دا نه دی چې زه پیسې وګټم پیسې ته په هر څه کې ګټلی شي خو د غرض دا دی چې زما چې کوم هغه سوچ دی دې طرف ته چېرې زما به څه کېږي یعنې د پیسو د ګټلو هغه ذریعه زما به څه کېږي زما د کور به څه کېږي نو دی وی چې زه د هغې ټینشن نه دغه شم خلاص شم د تاسو کوم خبره وکړه چې زه نور یو غټ کار وکړم دغسې ده او چې کوم د کولو کار او چې کوم د کولو کار دی آیا موږ د دنیا ته صرف دغه پیسو ګټل راغلیو زموږ نور کارونه هم ډیر زیات دي کنه نو دی وی چې زه د معمولی غونې بزنس ما سٹارټ ک او دې کې زما مقصد غرض هم دا دی چې زه ځان سره چې کوم نور ملازمینو ساتم هغې ته روزګار ورکم او بل غټ کار دا دی چې زه دا سیستم روان کم او دا روان شي چې څنګه بلال صاحب خبر وکړه چې ته بیا کور کې ناس هغه سیستم چلیږي نو دیوی چې هغه سیستم زه وچلوم او بیا کور ناسم خو بیا زما چې کوم مقصد دی زما چې کوم غرض دی زما چې کوم مطلب کوم سوچ دی یا زه کوم کار کول غواړم نو زه چې هغه وکړم بالکل دغسې ده او دغه کاروبار باندې ته دغه موقع ورکولی شي که نه روزګار خو دغه خبره ده اوس موږ په دې دور کې چې کوم دور کې ژوند کوو نو دا دور د انټرنیټ دور دی او موږ لکه څنګه چې دنیا را تاریخ چې موږ سټډي کوو که نه نو دا اپس اینډ ډاونز رایز اینډ فال دی په دې کې کله نه کله په دنیا کې داسې یو ډسکوري یو ایجاد شوی دی چې هغې زمونږ را چې ترقۍ را سفر چې کوم دی دی بالکل یو بوست ورکړی دی څنګه چې لکه اوس که موږ امیجن کړو بجلی نه مخکې دنیا د بجلی نه پس دنیا څومره فرق دی هغې کې یو انټرنیټ دی چې د انټرنیټ نه مخکې دنیا او د انټرنیټ نه پس دنیا نو چې څنګه اوس انټرنیټ راغلی د هغې د دنیا بدله کړې ده
هغې دنیا له نور اپرچونټیز هم راوستي دي چیلنجز هم دي خو چیلنجز سره سره اپرچونټیز هم دي په هغه اپرچونټیز کې آنلاین ارننګ دی چې اوس زمونږ ډېر زیات هلکان داسې دي چې هغوی لکه خلک اوس داسې کړل چې الټا خلک سبق نه وایي د لسمو دولسمو کې او هغې نه پس آنلاین جاب ته لاړ شي او هغوی ته بیا ویل هم نشي چې سبق ووایه ځکه چې هغه ته به کم کس وایي چې سبق ووایه چې کم کس ورته وایي د هغه خپله تنخوا 50,000 او 80,000 وي او هغه هلک چې دی هغه د یوې میاشتې 1.5 لک ګټي هغه ته بیا بنده ویلی هم نشي نو د 12 پاس هلکان د آنلاین جاب او د آنلاین ارننګ پر هغه ذریعه باندې دومره زیاتې پیسې ګټي دغې باندې به توصیف سره خبره وکړو توصیف په تاسو به راته ووایي چې د آنلاین جاب چې دی د دې آنلاین ارننګ چې دی دا یو غټه پیشه ده نن سبا د دې څه فایدې دي څه نقصانات دي دې باندې راته لومبۍ خو استاد ډېر زیاته مننه او د افغان ټي وي ډېره مننه چې تاسو مالا خبرو کولو موقع راکړه که موږ اوسني ټایم سره وګورو نو د یونیورسټو لکه ایکسپنسز بیا هاسټلز وغیره دا ټول او بل زموږ د ملک چې کوم معاشي حالات دي ډېر زیات خراب دي ښه نه دي نو دا ټولې خرچې یو سټوډنټ دپاره د هغه پیرنټس دپاره دا برداشت کول ډېر زیات ګران دي هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي هلته کې نو سټوډنټس لا د دغې سټیج نه چې کله دی یونیورسټۍ ته یا کالج ټایم کې دغې نه ولم پکار دي چې دی آنلاین ارننګ طرف ته لاړ شي اوس که موږ وګورو لکه فریلانسنګ شو سوشل میډیا نه ګټلی شي امیزون نه ای کامرس او اوس دا سټوډنټان به داسې چې لکه موږ وایي دي په گیمونو باندې خپل ټایم ځای کوي پیرنټس دا وایي که نه هغه ته پازیټیو طریقې سره هم استعمالولی شي پیسې پې ګټلی شي ته هغه پازیټیو یوز کولی شي او بل لکه داسې یو سکسیس سټوري ما د یو ماشوم کتله د هغه نه یو کس انټرویو ترې نه اخسته هغه تقریبا د 9 سالو 9 کالو او هغه د خپل پلار نه زیاتې پیسې ګټلې هغه ورته چې دا ته څنګه داسې لکه د پلار نه زیاتې پیسې ګټې نو هغه چې خپله سټوري شاته ټوله بیانوله نو هغې کې کردار چې و نو هغه د پیرنټس و مور پلار و نو چې کوم فیملی ممبرز و چې کوم هغه سره چار پیره کم د پلار سره ملګري دغه چا به ورته ویډیو ایډیټینګ خو چا به ورته ډیجیټل مارکیټینګ چا به ورته دا ګرافیک ډیزاینینګ دا سکلز دا وغیره دا به ورته خولو او بیا هغه ته هغه ټولې لارې هر څه ورته سیده کړي چې یاره ته به ارننګ څنګه کوې ویډیو ایډیټینګ نه به څنګه کوې ګرافیک ډیزاینینګ نه او داسې نور ډیجیټل مارکیټینګ دی ټول نه او بل هغه بیا د هغې نه بل سټوري کوله چې زه کله وې اوس لکه پاکستان طرف رالل د هغې نه مخکې وي چې کله زه وړوکی وم په سعودي کې وم نو چې کله کې جي کې یا 1 کلاس 1 کې نو د هغه ټایم نه به موږ ته کمپیوټر ته به کینولي وو چې دا بټن د څه دپاره یوز کېږي ته لکه کمپیوټر آن اپ کوې دا به څنګه کوې ګرومینګ ولې د هغه ټایم نه کوو او کو لکه موږ خپل چاپېرچل دلته کې وګورو نو موږ ماشومان دغه نه لرې ساتو چې یاره موبایل له خوا له مزه کمپیوټر له خوا له مزه تلل پکار دي خو خپل انډر به ساتي هغه له ګایډنس ورکوي چې دا به ته پازیټیو څنګه یوز کوي نو اوس دلته کې پیرنټس دلته پته نشته دا ماشوم چې دی دی به دا پازیټیو څنګه یوز کوي اوس موبایل له هغې پازیټیو نیګیټیو دواړه شته اوس پیرنټس له پکار لومبۍ پیرنټس سره بیت پکار دی چې دا ماشوم به موبایل ښې طریقې سره څنګه استعمالي فایدې دپاره به څنګه استعمالي پروډکټ یوز صحیح یوز یې پکار دی او بل د دې آنلاین ارننګ ډېر زیاتې فایدې دي اوس لکه بل دی چې څنګه خبره وکړه نور ملګرو چې دې کې ستا بوس یي هغې هغه پریشر یي یری چې نو کوئ نه او دې کې دغه سیز نه بس تا خپل ټایم دی کار دی بس چې ته څه ټایم بس کار کول غواړې هغه ټایم که د شپې کوې که د ورځې کوې ټایم دا مسله پکې هم نه بالکل دغه پکې هم نه او بل دې سره زموږ یو ملګری و نو هغه دغه ټیکسټایل یو کمپنۍ کې دی جاب کې تقریبا 80,000 هغه له سیلري ورکوي هغه ما ته خبره کوله چې ته هم د آنلاین ارننګ د فریلانسنګ دې طرف ته راشه ما ته یې مولي نو زما دلته کې سیلري 80,000 ده او زه لکه هلته چې کار کوم 8-9 غنټې زه کار کوم او خو ګران کاري او خو ټینشن والی او د دې نه علاوه زه دغه 4-5 غنټې لکه فریلانسنګ او دا کوم پای کې زه 1 लाख پورې پیدا کوم نو دغه لکه ډېر زیاتې فایدې دي آنلاین ارننګ طرف ته ټول تلل پکار دي خو دې لپاره لومبۍ څیز ضروري ده چې موږ هغه سکلز لومبۍ خپل وګورو دا نه ده چې اوس یو انسان دی هر فني مولا شي هر څه دې زده کړي چې یاره دا کار هم کوم دا هم کوم دا ټول هر څه کوم دا نه دي پکار یو سکلز د کول پکار دي یا ګرافیک ډیزاینینګ طرف ته بس هغه ځان له پالش کا یا ډیجیټل مارکیټینګ ویډیو ایډیټینګ داسې نور بلا سکل خپل ستا چې کوم پروفیشن یې هغې سره ریلیټډ بالکل ټیک ده تاسو بیا ډېره ښکلې خبره وکړه او دغه اوس
چې موږ په ټول پروګرام کې په دې باندې بحث وکړو نو موږ ټول وکړل. اوس اصل کې کنکلوژن به موږ څنګه راوباسو؟ مطلب دا دی یو هلک ته یو هغه وایي چې زه اوس کوم طرف ته لاړ شم، نو دا دغه هلک دا بل چا کار نه دی، دا د هلک په خپله کار دی، دی به خپل ځان جاج اخلي. نو زه خو د دې لپاره داسې یو طریقه تجویز کولی شم چې زه وایم چې موږ کور ته لاړ شو، نو هر یو هلک ته چې 4 پیجه 5 پیجه راولي، په هغې کې په یو باندې د سرکاري جاب او فایدې نقصانات، په بل باندې د پرایویټ، په بل باندې د کاروبار رسکس او بینیفټس، دغه شان د آنلاین ارننګ رسکس او بینیفټس دا دې ولیکي، په خپله دې بیا سوچ وکړي د سپیشلیټي سره سټرنګث او ویکنیسز یې څه دي او د ویژن سره په دنیا کې. اوس لکه د مثال په تور باندې د ویژن باره کې اخري خبره کوو، بیا د پروګرام زموږ ټایم ختم دی. هغه دا دی چې ګورئ یو کس ته یو د هغه سر نه چې کوم دی نه دا اړ ویژن لري چې زه ډېرې پیسې وګټم، او هغه ته یو بل کس دا وایي چې مړه هغه فلانکي خو دوره وګټلې، ډنګري خو دوره وګټلې، دا خو غلط کار دی که نه، د هغه سر نه دا چې کوم دی ویژن نه دی که نه، نو هغه خو که په خپل کور سره د هغه یو 10 کناله پټی دی او په هغې پټي کې چې کوم دی خپله زمینداره کوي او په هغې باندې د هغه ژوند ښه تېرېږي، بس دا د هغه لپاره اعلی عنوان دی. نو په دغه وجه باندې هر یو سړی خدای پاک د یو سپیسیفیک فیلډ لپاره پیدا کړی دی، هغې ته کتل دي، خپل ځان پېژندل دي، بیا هغې ته تلل دي. ګرانو کتونکو بل پروګرام کې به یو بلې موضوع سره تاسو ته راځو، تر هغه وخته راله اجازت راکوئ، د الله په امان.